هر کال په دنیا کې د جاب ریکوایرمنټس فرق کوي چې کوم وظیفې په دې کال کې زیات خلکو ډیمانډ درلود، زیات کمپنیانو هایرینګ کاوه. نو په دغه باندې ما ریسرچ کاوه کته مې چې کوم داسې وظیفې دي چې 2040 کې خلکو ډېر ډیمانډ ورته درلودو. بیا یو شی باندې بل هم ذهن کې مې راغی چې باید ریکارډ کړو چې کومه وظیفې دي په افغانستان کې 2040 کال کې هم ټاپ کول خلکو غوښتنه زیاتوله. ډېر یو جالبه نقطې سره زه په یو نتیجه ورسېدم چې هغه به م شریکم او که وخت و په دې ویډیو کې هغه باندې به هم کوم ریسرچ مطابق چې مو کړی کومې وظیفې د افغانستان کې چې هغه باندې باید کار وشي ډیولپمنټ دپاره چې اوسه پورې چا ورته یا خیال نه و یا شته ده ډیولپ شوی نه ده، بس چې څنګه روان د خلک ویلي کار کېږي بس روان دي. نو اول راځو چې کومې داسې وظیفې دي ورلډ واید دنیا کې ټول خلک هغه ته ضرورت لري او کومه غټې کمپنیانې چې کوم دي هغه هایرینګ زیات کوي په دې بخشو کې. اولنۍ چې کومه وظیفه ده چې ټول نه ټاپ ریټډ ده، پوهیږئ د اے آی زمانه ده، هر څه کې اے آی استفاده کیږي، هر ټیکنالوژي چې خلک جوړوي هغه د کوشش کوي چې د اے آی استفاده پکې وسي. نو اے آی چې د چا زده وسي آرټیفیشل انټیلیجنس کې خپل مهارت حاصل کړی وسي او کار کړی وسي د دوی ډیمانډ ډېر زیات ده. هر ویب سایټ چې جوړوي خلک هغه کې هم اے آی استفاده کوي، اپلیکیشن جوړوي هغه کې هم اے آی استفاده کوي. څومره هم چې نوي شیان راځي ماشینز راځي هغه کې اے آی استفاده کوي. نو پوهېږم تاسو نیوز کې کتلي دي نه دي کتلي ایلن ماسک ریسنټلی چې کوم خپل ټیکنالوژیز ښودلي دي چې روباټ یې جوړ کړی. دلته دوبۍ کې اتصالات په نوم کمپنۍ ایونټ یې درلودو یو څو 4 ورځې مخکې، هغه کې چې څه هم پروټوټایپس دي ټول اے آی پکې استفاده کړي دي او اے آی مطابق هغه کار کوي. یعنې دونه اے آی اوس دې زمانه کې مهمه ده. بل یو نوی نیوز چې ما اورېدلی ده وایي راتلونکي کې به دغه ایرپلینز چې کوم دي طیارې دغه به هم اے آی په ترو د اے آی په وسیله دا به فلایټ کې الوزي، پرواز به کوي او بیرته به کینی دی اے آی په وسیله هغه به پکې نه پایلټ به پکې نه چې کوم ګروپ کې ناست دا ډسکشن هم کوو. وایي زه خو په دې کې نه کېدم دا نه چې اے آی دماغ خراب شي اوسي او سیده په دا غره ورشي یا نو اوسي کتل. نو هغه د هغوی خپل سیسټم دا کیلکولیشن د همدغه دپاره اے آی خلک چې کوم ایکسپرټ اوسي کوم آرټیفیشل انټیلیجنس کې خپل مهارت حاصل کړی اوسي د هغوی ډیمانډ زیات ده. دویم کې موږ سره ډیټا ساینټسټ دي. ډیټا ساینټسټ چې شته وایي ته یو کمپنۍ لرې، ډیټا ساینټسټ چې ته هایر کوې هغه څه کوي تا د کمپنۍ ټوله ډیټا راکولیټ کوي چې اوسه پورې تا کمپنۍ څه کړي دي او څه رقم ته روان ده او ټول دا ډیټا کولیټ کوي هغه صفا کوي او ګوري د دې مطابق که ته روان اوسې څو کاله پورې یا ته سروایو کولی شي یا څو کاله بعد ته څومره ډیولپمنټ کولی شي یا کوم داسې شیان مهم دي چې هغه ته تغییر راوړي خپل په دې کمپنۍ کې خپل په دې پروډکټ کې هر څه چې اوسي دغونه پلس یا دغونه نیګیټیو امپیکټ کوي تا په کمپنۍ باندې. نو دا کسان چې دي دا ډیټا ساینټسټ دي. نو کوم هم چې غټې کمپنیان دي ټول ډیټا ساینټسټ لري، ګوري هر وخت د هغوی انالیسس کوي، د هغوی ډیټا ګوري، رپورټس ورکوي هر وخت چې دغسې سیسټم روان ده په دې شکل روان ده، دغونه اچیف شوی ده، دونه ډیولپمنټ باید وشي او په دغه لاره کې باید وشي، دغه شیان باید اخواته شي. دا ټول صفاکاري او دا ټول سیسټمونه ډیټا ساینټسټ کوي. دریم ښه پوهېږي هر څه ډیجیټلایز کېدو باندې روان دي. پیمنټ د ډیجیټل روان ده کېږي، بانکینګ ډیجیټل کېږي، مارکیټینګ ډیجیټل کېږي، ګوره ټول شیان ډیجیټل روان دي. نو دې دپاره موږ سره سایبر سیکیورټي هم ډېره قوي پکار ده. نو کوم خلک چې سایبر سیکیورټي سپیشلیسټ دي د هغوی ډیمانډ هم زیات ده. فکر کوم په دریم نمبر باندې ده. اوس موږ کور کې دفتر یا هر څه چې اوسي کور هم اوسي یا بلډینګ هم اوسي هغه ته یو چوکیدار نیسو فزیکل ناست یو ټوپک ورسره یا کوتک ورسره خلاص. دغه شیان دپاره هم موږ د دې سیکیورټي نیولو دپاره سایبر سیکیورټي سپیشلیسټ ته ضرورت لري دی چې د دغه ویب سایټونو د دغه اپلیکیشنونو د دغه سافټویرونو سیکیورټي مده نظر ونیسي چې دا هک نشي او دا څوک ورته غیر قانوني داخل نشي ورته. کم ډیټا چې ضرور د مثلا تا اکاونټ جوړ کړی پکې اتال تا اکاونټ دا پاسورډ دا تا ډیټا دا هغه ته بل څوک لاسرسی ونه لري، هغې ته پر سیکیورټي ضرورت ده. دغه شیان چې کوم هم دي دا د سایبر سیکیورټي سپیشلیسټ کار ده، هغوی دا کار کوي. څلورم نمبر باندې سافټویر آرکیټیکټ. نه پوهېږم دا نوم تاسو اورېدلی نه دا اورېدلی. سافټویر آرکیټیکټ داسې خلک دي چې کوم سافټویر مثلا د سافټویر مثال پر واخلو ته جوړې د هغه سافټویر ډیزاین، دغه سافټویر الاینمنټ، سیټ اپ
چې څه رقم ته دا جوړ شي چې پس ته که چیرې ایکسپینډ کېږي یعنې غټېږي ډیولپمنټ پکې راځي د هغې گنجایش ولري او هغه سټرکچر کې څه مشکلات را نه شي. دغه سافټویر آرکټیکټس دي چې په 4 نمبر باندې د دوی ډیمانډ زیات ده په ورلډ وایډ ټوله دنیا کې. بل موږ لرو مثلا بلاک چین ډیولپرز. ګوره اوسه پورې چې څه هم شاید موږ ویلي ټول ډیجیټل دي، فزیکل یو هم نشته، د ورلډ وایډ یعنې ټول ډیجیټل سیسټم روان ده. بلاک چین ډیولپرز ګوره بلاک چین به تاسو بیټ کوین کې نوم اورېدلی اوسي، تاسو په کرپټو کرنسي کې اورېدلی اوسي چې بلاک چین ضرورت ده او دا ده او هغه ده. دا صرف دې کې نه استفاده کېږي. تا ټرانزیکشنز چې کوم دي آنلاین دې کې ډېر تا سره کومک کوي چې هغوی دپاره خلک استفاده کوي. نور هم څو داسې یوزیجه لري چې کولی شي بلاک چین ډیولپر هغې کې کومک وکړي. دغه 2-3 دانې چې زه درته وایم دې کولی تاسو سر په خلاصه تیار پوهېږي، ځکه درته وایم که نه ویډیو نه اوږدېږي. اوس په 3 نمبر شو، 4 شو، 7 نمبر شو میډیکل ډاکټر. هغه هم سرجن، جراح، انستیزیولوجسټ او که څوک دا به هغوی ډاکټران چې کوم دي هغوی خپل ټرمز باندې ښه پوهېږي. د دوی ډیمانډ زیات ورلډ وایډ، یعنې صحت ته هم باید خیال وساتئ. هغه دپاره د ډاکټر لیست هم په دې ټاپ وظیفو کې شته ده. بیا ورپسې 8 نمبر باندې پروډکټ منیجر ده. پروډکټ منیجر څه ته وایي؟ ته یو پروډکټ لري، یا فزیکل اوسي یا ډیجیټل اوسي، خو ډیجیټل خبره وکړو. ته پروډکټ لرې او هغه پروډکټ منیجر اوس کار چې ده دغه کوم چې ډیجیټل پروډکټ یا ویب سایټ اوسي یا تا داسې کوم سروسز ده چې هر څه دي د دغه خیال ساتي چې دا څنګه روان ده. مینجمنټ یې کوي چې کوم ځای کې خلا لرو، کومه څه ښه روان ده، کوم ځایانو کې مونږ ایررز دي، دا ټیم څنګه دا کار پې کوي نه کوي، څونه ټیم یې مونږ ضرورت ده په دې باندې کار وکړي، او کوم ټیم مونږ سره اضافه ده چې مونږ یا په بل شي کې ولګو یا بیخي ته نه هغه کاست کټینګ په حساب باندې دا کسان وباسو. دا ټول مینجمنټ او د پروډکټ راتلونکی چې کوم پلانس دي، کوم سیستم سره اوس روان اوسو چې هغه پلانس چې کوم د ډیټا ساینټسټ په طریقه موږ ته لاس راغلی و هغه موږ اچیو کړو. دا ټول د پروډکټ منیجر کار ده. داسې نور هم څه وظیفې دي، کلاود انجینرینګ ده، ماشین لرنینګ انجینرینګ ده، او ورپسې انویسټمنټ بانکرز دي. دا چې دي ورلډ وایډ په ټوله دنیا کې دا وظیفې دي چې چلیږي. اوس راځو هغه کاروبارونه چې افغانستان کې زیات خلک ورپکې کار کوي، زیات جذب لري او زیات خلک ورته اپلایانې کوي. د سروې مطابق چې کوم دي هغه راځو. 2 ډېر مهم پوینټونه دي په دې لیست کې او په دې سروې کې چې مونږ کړې ده. اول پوینټ دا ده چې دا 80% د کارونه ډیجیټل نه دي، دا کوم وظیفې چې اپلای شوي دي. او ډیجیټل مطلب چې د نوې نړۍ سره څنګه چې نور خلک په سافټویر او په ویب سایټونو او په اپلیکیشن او ډیجیټل نړۍ کې لګیا ده، په AI کې لګیا ده، داسې نه دي. دویمه خبر ده چې 6 کاله ده چې دا 6 کاله سروې ما پکې کتلی، افاته مې نه ده کتلی. دا وظیفې نه دي تغیر شوي چې کوم دي همدغه سره روان دي. اول میډیکل، څنګه چې ټول پوهېږئ افغانستان کې ډاکټري د افغانستان په فکر باندې ټولنه زیات ضرورت او زیات اپلایان خلک همدلته کوي. کانکور امتحان هم چې څوک ورکوي ټارګېټ هم دا چې یا ډاکټر شم یا انجینر، او دویم هم انجینري ده. دریم سټپ کې راځي موږ سره IT سپیشلیسټ او سافټویر ډیولپر چې ډېر ښه ده. مطلب IT ډپارټمنټس څنګه چې پوهېږئ کمپیوټر ساینس ریلیټډ ده، او سافټویر ډیولپمنټ هم کمپیوټر ساینس ریلیټډ ده. کمپیوټر ساینس چې څوک وایي هغه په 2 برخو کې تقسیمیږي، یو نیټورک طرف ته ځي، یو سافټویر ډیولپمنټ طرف ته ځي، سافټویر انجینرینګ طرف ته ځي. دا په دریم کټګوري کې راځي. نور چې کوم دي مثلا بانکینګ اینڈ فاینانس پروفیشنلز دي، کنسټرکشن پروجیکټ منیجرز دي، څوک چې ساختماني کارونه اداره کوي هغه خلک دي. ټیلیکمیونیکیشن ایکسپرټس دي، د مخابراتي کم ایکسپرټس خلک چې دي. اګریکلچر او اګری بزنس ایکسپرټ، د زراعت مربوط او زراعت کې چې کوم خلک ایکسپرټ دي د دوی ضرورت زیات ده او د دوی جاب زیات دي. ایجوکیشنل پروفیشنلز مطلب څوک چې د یونیورسيټي پروفیسر اوسي یا د تعلیمي مرکزونو یا نهادونو مربوط چې کوم خلک دي هغه خلک ضرورت زیات ده. دا اوس هغه کارونه چې افغانستان کې د کار او د خلکو جابس زیات اپلای کیږي. مطلب ډیجیټل پکې یو هم نشته، د صرف 2 دانې پکې د IT سپیشلیسټ او سافټویر ډیولپرز او ټیلیکمیونیکیشن ایکسپرټس دا خلک پکې شته دي، خو
انټرنیشنلی دا کارونه بیخي په لست کې نشته ده د کوم ټاپ رانک کې. دا مطلب دا نه ده چې لست کې نشته ده دا کارونه نشته دي. دا کارونه هغوی هم لري، وظیفې هغوی هم لري، دا ټول چې کوم دي، خو د ټاپ هایرنګ لست کې دا نه دي. ټاپ هایرنګ مطلب چې ډېر خلکو ورته ضرورت زیات دي، مګر افغانستان کې د دغه شیانو ضرورت زیات ده فعلا. او یو بل سروې مطابق چې کوم ډیولپمنټ ته ضرورت لري، کوم بخشونه، هغه اول هیلث کیر پروفیشنلز همدغه دی، ډاکټرونو مثلا. صحیح ده، مونږ دونه د ډاکټرونو ډیمانډ زیات لرو، په ټاپ کې ده. بیا هم خلک تداوی لپاره افغانستان نه پاکستان ته یا نورو ملکونو ته ځي. ولې؟ دا نه ده چې ډاکټران صحیح نشته دي، اکوپمنټ صحیح نه لري. مطلب هغه اکوپمنټس، هغه شیان چې مونږ ته ضرورت دي په هیلث کیر کې، هغه یا کم دي یا خراب دي. نو دغه لپاره خلک ټرسټ هم پرې نه کوي. دغه لپاره خلک د سیفټي لپاره دې نه ځي بل ملکونو کې، نورو ملکونو کې تداوي کوي. نو دغه لپاره مونږ چې هیلث کیر پروفیشنلز دي، پوینټ سروې کې دا ده چې باید په دغه وسایلو، په دغه ماشینونو، په دغه کارو باندې خیال وساتي. او نور هم پکې داسې ډېر ذکر شوي دي، مثلا منټل هیلث پروفیشنلز، کوم چې ارواپوه دي، کوم سایکولوژیست دي، سایکیټریست دي، د هغوی ضرورت زیات ده. هغه باندې باید ډېر کار وشي. دا انټرنیشنل سروې دې دپاره ویلی دی چې دوی باندې سختیانې زیات راغلي دي. هغه دپاره د دوی منټل هیلث چې څه رقم ته دوی فکر کوي مونږ جوړ یو، نه دی جوړ. مثلا هر شي کې اګریشن ښیي، داسې قهر او غوسه ښیي. زیاتره افغانان که خیال موسي، ډرایور هم ګورئ، موټروان هم په جنګ کې بل موټروان سره، کور کې هم داسې لانجې، آفس کې هم لانجې، دفتر کې که یو باس یا رئیس یا منیجر خپل کارمند ته یو شی وایي چې ته دغه کار د غلط کړی، دا وارننګ تاسو ته درکوم، کارمند ډایرکټ استعفا ورکوي چې دا واخله، دا د آفس او دا دغه ټول منټل ایشوز دي د سروې مطابق. دا زه نه ښایم، دغه کوم سروې مطابق چې کوم پوینټس دي هغه تاسو سره شریکوم. بل اګریکلچرل ټیکنالوژیز، اګریکلچر خو صحیح ده، وظیفې پکې زیاتې دي د زراعت په بخش کې، مګر د زراعت مربوط ټیکنالوژیان یې موږ سره کمې دي، دې باندې باید وایي فوکس وشي. سایبر سیکیورټي ایکسپرټس، دا باید فوکس پې وشي. بل ډیجیټل مارکیټینګ او ای کامرس. ډیجیټل مارکیټینګ خو خپله موږ افغانستان کې خلکو پسې ګرځېدلو، خال یو 2-3 نفره پیدا کېږي چې هغه صحیح ډیجیټل ایکسپرټس دي. نور چې کوم دي خپل زده کړه کوي او درس وایي، تامانې آفیسز کې پریکټس کوي، ایکسپرټ نشته دي. دا خلک باید ایکسپرټس پیدا شي. ای کامرس اوس کره واخلو، 100% نه 2.6% داسې خلک دي چې ای کامرس کې پوهیږي لږ او څه کار کولو کوشش کوي، او زیاتره خلک یې بیخي نور معلومات نه لري چې ای کامرس خپل شی ده. مثلا دا پوهنتون ویلی دی، اقتصاد ویلی دی، ای کامرس باندې پوهیږي، کار نه کوي، ته هم همغه 2.6% خلکو کې راځي. یعنې دونه کم خلک په ای کامرس کې افغانستان کې بلدیت لري. دغه هغه سروې چې 3 پوینټه پکې ول، ورلډ وایډ دنیا کې کوم وظیفې مشهوره دي او ټاپ دي په 2024 کال کې، افغانستان کې کم یول او کم داسې پوینټونه دي چې هغه افغانستان کې باید ورباندې فکر وکړل شي. اوس دا ویډیو څونه چې کولی شي شیر کړئ، خلکو ته ورسوئ چې هغوی هم پوه شي چې موږ سره کوم وظیفو شیانو کم بوتی ده، کوم شي باندې کار وکړو، افغانستان کې کوم وظیفې روانې دي فعلا، او ورلډ وایډ دنیا کې کوم وظیفې په ټاپ کې دي. اوس هغه وظیفې تر څو چې افغانستان کې ټاپ کېږي، افغانستان کې دغه شیانو ضرورت زیاتېږي، هغلته به نور داسې وظیفې اوسي. مطلب دغه شیانو غم اول وخوړل شي چې کوم وظیفې الریډي افغانستان کې او خلاګانې دي، هغه نه بعد بیا په نورو وظیفو باندې کولی شي چې په اسانۍ باندې افغانستان ته اډاپټ شي.